کچری تاسو وزن کمول غواړئ نو څلور داسې څیزونه زه تاسو ته ښیم چې د هغې سره ستاسو وزن ډېر زیات کمیږي. خو د هغې نه وړاندې تاسو ته د یو ټکي پیژندل ضروري دي چې هغې ته موږ په میډیکل کې کیلریز وایو. او کیلریز داسې یو څیز دی په پښتو کې به موږ ورته ووایو چې دا یو قسم طاقت دی، یو قسم غوړوالی دی، یو قسم انرژي ده چې انسان ته ضروري ده. نو کله چې انسان بار بار خوراک کوي نو د بار بار خوراک د وجې د انسان په وجود کې ډېر زیات کیلریز جوړیږي. او کله چې د انسان په وجود کې ډېر زیات کیلریز یعنې دا طاقت دا انرژي جوړیږي، بیا انسان ته ضروري ده چې دا طاقت د انسان په وجود کې دننه وسوځي او خرچ کړي او استعمال یې کړي. خو کله چې انسان دا طاقت دا کیلریز نه خرچ کوي نو د هغې د وجې د انسان چې کوم وزن دی په هغې کې زیاتوالی راځي او په انسان کې موټاپا هم ورسره راځي. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره تاسو ته د ټولو نه اول ضروري خشکه میوه خوړل دي. او کله چې تاسو خشکه میوه خورئ نو د هغې سره ستاسو چې کومه معده او کومه خېټه ده هغه ډېر ټایم دپاره ډکه پاتې وي، یعنې تاسو ته لوږه نه لګېږي. او کله چې تاسو ته لوږه نه لګېږي نو بار بار تاسو ته د خوړلو ضرورت نه پیښیږي. او کله چې انسان بار بار خوراک نه کوي نو د هغې د وجې د انسان په وجود کې بار بار دا کیلریز نه جوړېږي. او کله چې بار بار دا کیلریز نه جوړېږي نو د انسان په وجود کې کم زاړه کیلریز چې پاتې شوي وي، کومه زاړه انرژي چې پاتې شوي وي، نو بیا د انسان وجود هغه انرژي او هغه کیلریز هغه طاقت راوالي او په خرچ کېدو باندې شروع شي، یعنې هغه وسوځوي د انسان په وجود کې دننه چې دې ته موږ په میډیکل کې کیلریز برن ویلی شو. او دویمه دا چې تاسو ته شنه سبزي خوړل ضروري دي، ځکه چې د دې سره ستاسو په وجود کې کم دا وزن زیاتېدل دي دا ورسره کمیږي او ستاسو په وجود کې ورسره موټاپا نه راځي. او د دې سره ستاسو په سرمن کې ښکلاوالي هم راځي او ستاسو سرمن د ځوانېدو طرف ته هم روانه شي، ځکه چې په شنه سبزي کې انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي، د هغې مقدار هم پکې زیات وي. او د دې سره دریم څیز چې تاسو ته خوړل ضروري دي هغه فروټس دي، کم ته چې میوه دانه ویلی شي، چې د دې سره ستاسو په وزن کې زیاتوالی نه راځي بلکې ستاسو وزن ورسره کمیږي که چېرې دا تاسو په بهتره طریقه باندې استعمالوئ. او څلورم څیز چې د ټولو نه ضروري څیز دی هغه دا دی چې د 7 نه 9 تر 9 غنټو پورې به تاسو خپل خوب پوره کوئ، ځکه چې کله هم تاسو د 7 غنټو نه 9 تر 9 غنټو په منځ کې دومره خوب پوره کوئ نو په دې دوران کې ستاسو په وجود کې کم دا کیلریز چې ورته ویلی شي، کم دا طاقت چې ورته ویلی شي، کمه دا انرژي چې ورته ویلی شي دا په سوځېدو باندې شي او ستاسو په وجود کې دا دننه خرچ کېږي. او کله چې دا دننه خرچ کېږي نو د دې سره ستاسو په وزن کې کموالی راځي او ستاسو وزن ورسره نه زیاتېږي. او د دې سره سره څلور داسې څیزونه دي چې هغه څیزونه به تاسو ډېر زیات هرګز نه استعمالوئ، چې هغه څلور څیزونه به تاسو ته د دې ویډیو په پارت 2 کې میلاو شي، چې هغه به هم په دې پلیټفارم باندې شیر کېږي چې د هغې سره یې پارت 2 لیکلی وي. نو هغه هم بیا تاسو په پښتو کې همدغه شان کتلی شي او خپل ځان ته پوهه کولی شي او خپل وزن تاسو کمولی شي.